خوست کې د صنعتي ښارګوټي پاتې کارونو د جوړېدو چاره پیل او په نږدې وخت کې به ټولې ستونزې هوارې او د فابریکو د فعالیت لپاره به آماده شي. په دغه ولایت کې صنعتکاران او تجاران وایي چې په یاد د صنعتي ښارګوټي یې 14 کاله ستونزې ګاللې او په خبره یې که چیرې کارونه بیا وځنډېږي له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. دوی وایي په صنعتي ښارګوټي کې 204 فابریکو ته جوازونه ورکړل شوي او یو 50 فابریکو ته د ودانۍ جوړولو اجازه هم ورکړې. دې پر کې صنعتي 14 کاله ووتل. په 14 کالو کې دا آماده نه شو. وجه چې وه چې خنډونه یې لرل، ستونزې یې لرلې، یا د قومونو سره یا نور څه دولت اقدام نه شو کړای. او د دې فابریکې سره د خوست ډېر پرمختګ ده. تقریبا د اوتونه تر 25,000 پورې موږ سره مزدوران کاریګر په دا فابریکې کې به کور کړي او د کور زمینه به سره مساعده وي. مخکې موږ په رهایشي کورونو کې فعالیت کوو، نو موږ د فعالیت ساحه محدوده وه. موږ غټو فابریکو هلته فعالیت نه شو کوی او د پارک صنعتي په فعالېدو سره به دلته تقریبا 7,000 نفرو کاریګرو ته کار په زمینه مساعده شي. نو پارک صنعتي چې ده د موږ د خوست ولایت دپاره ډېر مفید ده. خوست والي بیا ټولو صنعتکارانو ته د هر ډول ستونزو د هواري ویل او زیاته یې کړه ولایتي درجه ژمنه ده چې د صنعت برخې ته پرمختګ ورکړي. که چېرته اوس هم فساد کېږي، اوس هم په اداره کې خیانت کېږي، یو تجار ته یوه ځمکه ورکول کېږي په 5 لکه باندې او لیکل کېږي په 10 لکه. زه وایم دا نظام دی هم الله تباه کړي، ځکه د دې نظام دی هغې نظام دی فرق نشته. خو زمونږ د عقیده ده، دا مو ایمان دی، دا مو قصد او اراده او عزم ده چې هیڅ چاته به د فساد وخت ورنکو، هیڅ چاته به انشاءالله د خیانت وخت ورنکو. ناست ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین ویل مرکزي اداره د صنعت برخې د پرمختګ لپاره لیواله ده او په خبره یې غواړي چې په هیواد کې د صنعتکارانو ستونزې ورهوارې کړي. دوی له صنعتکارانو غوښتنه وکړه چې خپله سرمایه له نورو هیوادونو خپل هیواد ته انتقال او دلته د فابریکو په برخه کې ولګوي. دا مهال په ټول افغانستان کې 15,000 بېلابېلې فابریکې شتون لري چې زرګونه خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې.